د ازادۍ په نوم بغاوت کوونکي جبهې د ملي دفاع له وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه مهمه غوښتنه وکړل. د ازادۍ جبهې د اکمل امیري په شمول د نورو وژل سوو کسانو په اړه څه وویل؟ د اکمل امیري او د هغه د ملګرو له جسدونو سره څه وسول؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ازادۍ جبهه وایي طالبان مو د وژل سوو جنګیالیو جسدونه نه راسپاري. د طالبانو پر ضد یوه جنګېدونکې ډله یعنی د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې طالبانو یې په جنوبي سالنګ کې د وروستۍ جګړې پر مهال د وژل سوو جنګیالیو جسدونه نه دي ورسپارلي. دغې جبهې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له وروستیو وژل سوو کسانو څخه یوازې د یوه تن جسد د هغه کورنۍ ته سپارل سوی. سرچینې په مشخص ډول په دغه جګړه کې د خپلو وژل سوو جنګیالیو شمیر نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي و چې پروان کې د بغاوتګرو د یو قمندان په شمول 8 تنه وژل سوي. د 314 مرکزي قلي اردو د 221 شهید افتاب فرقې مجاهدینو څو ورځې مخکې د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ اړونده سیمه کې د بغاوتګرو پر پټنځای عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د بغاوتګرو د یو قمندان اکمل امیري په شمول 8 تنه ووژل سول. د ازادۍ جبهې ویلي چې طالبانو د دوی د جنګیالیو د جسدونو د سپارلو په برخه کې د نړیوال سره صلیب ادارې له هڅو سره هم همکاري نه ده کړې. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.